سلامونه درنو هیوادوالو ملګرو دوستانو خدای دې وکړي چې ټول برک روغ یاست. په دې وروستیو کې تاسو ډېر ما وینئ چې د لاټرۍ د امریکا د ګرین کارډ لاټرۍ یا ډي وي لاټرۍ یا ډیورسټي ویزه چې ورته ویل کېږي د هغې په اړه له تاسو سره یو څه نه څه خبرونه شریکوم. نو د امریکا لاټرۍ د تېرو کلونو په څېر یو ځل بیا چې د اکتوبر 4 تاریخ سبا ته دغه پروسه شروع کېږي، دغه ثبت نام شروع کېږي. ما غوښتل دغه ثبت نام په باره کې له تاسو سره یو ویډیو جوړه کړم، تاسو ته یو په ساده پښتو کې په ساده شکل سره دغه پروسه تشریح کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې دغه ویزا یا دغه ډي وي لاټرۍ ته په خپل ځان لپاره د خپل فامیل لپاره ورته اپلای وکړئ. زیاتره دوستان له ما څخه غوښتنه کوي چې تاسو راته ثبت نام وکړئ، ځکه چې تاسو په دغه پروسه کې خپله ثبت نام کړی او کامیاب شوي یاست. نو